ګرانې یخني مې ګرمه کړه تازه شوه. هله نو او تاسو ما سره ډېر په زحمت شوې. زه خپل ځان ډېر خجالت احساسوم. ای ګرانې ولې موږ ناروغ ته ګرمه یخني نشو ورکولی؟ اوس که لورې ګرانې شفا دې وي. دا کوم ډول یخني ده؟ دا وطني یخني ده. هر څه مې پکې اچولي دي. وایي چې وطني یخني د انسان صحت ته ډېره فایده رسوي. هو هله ځان سره مې درمل هم راوړي. بیا به هغه هم وخوري. خپله مې جوړ کړي دي. مننه کوم. ژوندی اوسئ. ډېره خوندوره ده. په لاسونو مو برکت شه. دارو دي شه. ای لورې کاش چې تا لږ ارام کړی وې. سمدلاسه دې خپل کتابونه راخیستي دي. اندېښنه مه کوئ. زه بلکل ښه یم. اوس ښه شوي یم. له خان سره مې خبرې وکړې. پام کوه لورې چې بیا کوم جنګ منګ ونه کړئ. سمه ده سمه ده. ته به اوس په زړه کې وایې چې دا څومره اندېښمنه مېرمنه ده. هر څه ته اندېښنه کوي. استغفر الله. لورې بخښنه غواړم. زه په هر څه کې لاس وهنه کوم. څه وکړم عادت مې دی. د نکریزو رنګ اوس هم شته دی. غواړې څه ووایې؟ غواړې له ما سره خبرې وکړې؟ تفاهم کول غواړم. داسې ده. ولې حیران نه شم؟ زه ډېره جدي یم. روز دې زم ډېر جدي یم. خو په حق یې. هر څنګه چې وي ته اوس د نړۍ تر ټولو لوی تفاهم لرونکي هېواد کې قرار لري که نه؟ نو ولې بیا د هغه زنابر او مردار خور په لاره باندې ځې؟ زه له ټیجي سره تفاهم نه کوم. بریدمنه زه له تا سره تفاهم کوم. له ما سره داسې ده. لومړی بیا به ټیجي نه وایې. د ترکیې جمهوریت به وایې. دوهمې فکر نه کوم چې له ما سره به تفاهم وکړې. خو که تفاهم دې وکړ نو تا د ترکیې له جمهوریت سره تفاهم وکړ. درېیمې که بیا مې داسې تیږي میږي ستا له خولې څخه واورېده نو ډېر به مې اعصاب خراب کړي. اوس خبرې وکړه. ډاکټر د یو لوی قتل عام پلان لري. او که چېرته دا پلان عملي کړي نو لومړی بریدمنه دا په یاد ولره چې پوره یوه میاشت به ټوله نړۍ د دې قتل عام په اړه خبرې کوي. ووایه. زه ځینې شرطونه لرم. ووایه. د دې لپاره پښیمانه شوې نه یم. د خپلې سزا کمول غواړم. په یو داسې امنیتي زندان کې یوه کسیزه کوټه غواړم. له ترهګرو څخه هېڅوک هم شتون ونه لري. ته زما په خبره باندې پوه شوې؟ ولې؟ هغه لویه مینه دې څه شوه؟ ځکه چې ما وژني. لومړی بریدمنه ته پوهېږي او غواړي چې ما ووژني. ډاکټر ما هم داسې نه پرېږدي. څه وایې؟ ډاکټر زما د ماشوم وژل غواړي. زه نه غواړم چې زما ماشوم ووژل شي. ډاکټر ما لټوي. څو ځلې له مرګ سره لاس او ګریوان شوم. ما دې ووژني. خو بریدمنه غواړم چې ماشوم مې ژوند وکړي. پوهېږي که نه؟ له تا نه یوازې
او دومره غواړم چې هغه ژوندی پاتې شي. له هغه نه ساتنه وکړه. بریدمنه ته سوال کوم، اجازه مو ورکوه چې زما ماشوم ووژني. ګوره څه چې دیوال په دې اړه یوازې پرېکړه نشم کولی، باید له ډګروال صاحب څخه پوښتنه وکړم. پوه شوې؟ خو په دې باندې پخه پوه شه، کله تا سره تفاهم ونه کړو د یو ماشوم ساتنه کول د هر انسان انساني او ایماني وجیبه ده، او موږ له دې دندې څخه هېڅکله نه تښتو. اوس خبرې وکړه، ووایه ډاکټر څه کول غواړي؟ د اکتوبر په 29مه د اکتوبر په 29مه د اکتوبر په 29مه د خوشحالۍ ورځ، ډاکټر د خوښیو ورځې هېڅکله نه خوښوي. ډاکټر غواړي چې په دې مهمه ورځ په یو لوی حوزې باندې برید وکړي. یو ډېر لوی پلان لري. غواړي د جمهوریت ورځ مو په غم بدله کړي. غواړي څه وکړي؟ بریدمن صاحب ښاغلی ډګروال په کوټه کې نشته. ډګروال صاحب چیرته دی؟ بریدمن صاحب ښاغلی ډګروال ابراهیم کپوس ته چې د جنرال صاحب له خوا نه زنګ راغی نو بې ځایه خبرې مه کوه. ډګروال صاحب چیرته دی؟ هغه د جنرال صاحب په کوټه کې ده. ټول یوازې موږ ته چغې وهي. دا څه حال دی؟ راځئ. مېرمن رښتیا وایي؟ ډګروال صاحب ماته دروغ نه ښکاري. د ډاکټر راپورونه مې وکتل، مېرمن رښتیا وایي. 4 میاشتې کېږي امیدواره ده. زه چې څومره فکر کوم د ماشوم لپاره دا هېڅکله دروغ نشي ویلی. یعنې تاسو اوس ماته وایي چې دا مردار خور بې شرفه ډاکټر یو خو زموږ اوسې په بمونو لړزوي او بل خوا زموږ عسکر وژني او بیا داسې پلانونه نیسي؟ کوم خبر مو چې اخیستی؟ هو قومندان صاحب. د اکتوبر په 29مه ښاغلو ستاسو پام دی او که نه؟ هېڅ هم ونه وایي. د دې قتل عام مخه نیول هېڅ امکان نه لري. راځئ. جنرال صاحب امر وکړئ. نن به هېڅوک هم رخصت نه کوي. زما تر 2 مامور پورې به ټولې ډلې به ازارات کې اوسي. امر مو په ځای کېږي جنرال صاحب. کپوزا امر وکړئ جنرال صاحب. د اکتوبر 29 زموږ هغه تاریخي ورځ ده چې شاهي دولت مو په جمهوري دولت بدل شوی و. څه چې کوئ ویې کړئ، خو هغه کسان به پیدا کوئ. زر کوئ. امر مو په ځای کېږي. موږ باید یوه شیبه هم له لاسه ورنه کړو. امر د په ځای کېږي صاحب. روج دې ته ځای معلوم دی؟ خو نه یې وایي. چمتووالی ونیسئ. 1/2 ساعت وروسته مو د حرکاتو په مرکز کې غواړم. امر د په ځای کېږي. जवाब ورکړم ستا قومندان صاحب موبایل ساده زه څنګه جواب ورکړم خدای دې واه جواب ورکړه کنه قومندان صاحب ته کانه د ستا موبایل له باید جواب ورکړي کښانه ورو جواب ورکړه زه خو ورته هیڅ کار نه لرم د څه وایي هلکه دا یو عمر دی جواب ورکړه کښانه جواب ورکړه زر کوه بله بله سردار ته ولې موبایل ته ځواب نه ورکړ
قومندان صاحب زه یم کیشان کیشان ما تا ته زنګ وهلی نه هلکه د سردار موبایل ته ته ولې ځواب ورکړ دغه قومندان صاحب د دغه لپاره سردار ورو چې دی ګل دی په مخه تشناب ته تللی رښتیا لږ دغه شوی دی دغه ووایه ماشین خراب شوی ماشین څه شوي دي ماشین خراب شوی دی قومندان صاحب د همدې لپاره هره شیبه په تشناب کې وي خدای دې سزا درکړي په هر حال ما ته غوږ شه کیشان په شل دقیقو کې قرارګاه ته ځان ورسوئ ټول راټول کې د حرکاتو غونډه ده سمه ده څه وشوه امر د فضا کېږي قومندان صاحب څه وشوه زما پوښتنه یې کوله اوس مې په پښو پښو وهي ها ملګرو د حرکاتو غونډه ده ویلې چې په شل دقیقو کې قرارګاه ته راشئ رښتیا هم داسې وه والله ته هماسې ورخطا یو ډارېږي د حرکاتو امر دی لړبو شو هسې ډارېږي والله امرا ګېډوره ټول راټول شي حرکاتو مرکز ته زر کوئ ټول ملګرو ته زنګ ووهه هله نو زه به مې جامې واغوندم له دوی سره رانه شي سمه ده توبه توبه تا هم ورپسې راخیستې زر کوه زر کوه ګرم نرم مې پخپو دی ډاکټره خدای وهلیا ته چیرته یې چیرته یې ډاکټره بایندرا هلکه چیرته یې نه ورګنه د کار وخت هم معلوم وي داسې دي داسې نشي کېدی زه څه وایم عسکر څوک به باور وکړي چې ته عسکر یې ځه ورکشه ښه عسکر څنګه وي ملګریا څنګه وي عسکر د دولت دغه وي سړی وي یعنې ماموري وي د دولت دغه مامور سهار 9 بجې راځي د سړو په شان خپل کار کوي او مازدیګر 4 بجې چې شي خپله خولۍ اخلي او په سر باندې ږدي او په خپله لاره باندې ځي دې کې نو څه خبر ده ملګریا څنګه هلکه نه زما شپه معلومه ده نه ورځ داسې نشي کېدی اورګونه هره خوا ته زه منډې وهم کوم ځای نه چې تاسو ته معلوم دي دې ټولو ته زه ځم په خدای چې زه نه اوسم دا ټول به لیوني شي لیوني ولا چې لیوني به شي توبه توبه اورګونه وروره زه خو ډېر وږی شوم یو څه برابر کړه چې وخورې که نه یاره ولا معده مې چې د سمه سوځي یو څه خو راته راوړه هله وروره مشره تیمو زنګ والے راکړه تیمو څنګه یې د جنازې مراسم یې ترسره کړل ټول ډېر خفه ول خو ملګری یې اخر هم له لاسه ورکو یوه یې مینه وه هغه یې چې کله خښه کړه بیا خو بیخي خفه شول خو زما زړه هم ورپسې ډېر خفه شو تیمو زویه بیا دې څه کړي دي بریدمن و هو همداسې و په خبرونو کې مې ولیدو ته څنګه یې ښه یې ډګروال زما په غوږ کې کوچنۍ نښه پرېښې خو ښه یم زویه په ځان پام کوه په دې وختونو کې ډېر بې ځایه مه ګرځه په لاس کې یو بوتل واخله هماغه ځای کې کښېنه بس ته یوازې خبرو ساره او ما خبره وه باور نشم کولی یعنې ته هم غواړې چې یو څه وکړې ډېر یو ښه خبر څه وخت یې پیلو اوس مهال همدومره ځکه چې زه ډېر کارونه لرم زویه ډېر پام کوه لیونی دی لیونی لیونی نن سهار چې لمر راوخیږي بیا به موږ ټول په ګډه خوښي او خوشحالي کوو او د هغو ټولو خوښي به موږ په غم بدلوو هغوی ته داسې یو تاریخي څپېړه ورکوو چې غږ یې ټوله نړۍ واوري ملګرو ورونو له تاسو سره په دې عملیاتو کې په ګډون کولو ویاړم اوس ورځو وربشو او خپل مهم کار باید وکړو
خبر راغلی نه مراده تر اوسه هیڅ معلومات نشته سړی په کمزوري کې دی څه کوي په هیڅ باندې نه پوهېږم څه به کوو څه وکړو دعا به کوو چې ډګروال صاحب کو پزې ونه ښه پیدا کړي وروسته امر ته په تمه کېږي نور څه نشو کولی امر دې پر ځای کېږي هیڅ هم نشو کولی سمه ده خلاص شو باید په لاسونو دې برکت شه زه در سره مرسته وکړم نه نه مننه شفا دې وي بریدمن صاحب دا دې په تکلیف نه کړي دې سره تللی شي یعنې ته ماته وایي چې اوس تللی شي نه خو بریدمن صاحب یعنې تر اوسه پورې سم نه یې ښه شوی د همدې لپاره وایم کومه ستونزه جوړه نه شي ته داسې ډول خبرې کوې داسې ماته او ټپ ته مې مه ګوره ته وایم بیا د دا واړه خوله خلاصه نه کړي هر څه ختم شول غالبا د تورا برور د رشید قومندان صاحب یعنی چې ورته وګورې نو باور وکړه چې د انسان زړه وسوځي غالبا هغه واخله دا لیک دی قومندان صاحب غالبا وروره ویلوله کنه یعنی داسې کېږي وروره ویلوله داسې احساس به وکړو چې له تراب ورور سره غږیږو ولوله غالبا ولوله پاکټ خلاص که ولوله ګرانې عایشه ګلې اوس که ته هر څه ماته ووایې نو وایې به دې هلک څه یو ځل ولیدم خو د ځان په اړه به فکر کوي حقه یې زه درته دا خط په شرمېدلي او لړزېدلې ګوتو لیکم خو خدای شاید دی چې زه تا ته په هېڅ غلط نیت دا خط نه لیکم عایشه ګلې په تا چې څه بلا راغلې زه پې پوهېږم عایشه ګلې موږ د کلي هلکان یو زموږ لپاره ناموس له هر څه نه وړاندې وي په دې هم پوهېږم خو مېرمن عایشه ګلې ناموس څه وي ناموس د یو بېوزله جلۍ تباهۍ ته نه وایي په چا چې برید شوی وي او د ځناورو په منځ کې چې څوک یوازې پاتې شي د هغې ناموس له منځه نه ځي عایشه ګلې ناموس مینه وي ناموس ژوند وي مینې ته صادقه او په خبرو کې له خپلې مینې سره صادقه وي مېرمن عایشه ګلې غوښتل مې چې تا ته هر څه چې ووایم زموږ د عادت سره برابر یې ووایم خو بدبختانه چې نه مو مور ژوندۍ ده نه مې پلار نه کوم بل خپلوان لرم
د همدې لپاره د خدای په مرستې سره زه خپله تا ته هر څه وایم مېرمنه عایشه ګلې که تاسو مې خفه کړي یاست ما وبښئ خو که ستا هم خوښه وي که وایې چې کېږي که ماته یو دوه کرښې ولیکې ډېر به خوشحاله شم که ته مې خفه کړې غوسه کړې حق دې راوبخه حق دې راوبخه تراب حسین اغلو تا چې ونه لاسې بم اخیستی و غالبه د خپل همت له ټولولو نه وړاندې لومړی عایشه ګلې ته دا لیک لیکلی دی تراب غالبه یو ځل د حرکت امر راشي یو ځل د حرکت امر راشي ملګرو ته سوچي دا حساب نوي خلاص شوی دا د ګڼې نه ختمیږي فقط چې یوارې د امر راشي بیا به ورته د تراب د وژلو بدله وښایو چې څومره ترېنه وژنو کار څومره ووژنو تراب ته رسېدلی شي ها زموږ رور په یو مرمۍ سره لاړل اوس که زر کسه وژنو نو تراب ته رسېدلی شي ها کشانه څه توپیر کوي سلجوقه وروره ته یې له ځان سره کېږده څه کوي ډګروال صاحب چای مې درته راوړه بایندره امر وکړه ډګروال صاحب ماته یو فراشوت پیدا کا امر دې پر ځای کېږي ډګروال صاحب فراشوت هو بیړه وکړه ووایا بریدمن صاحب ما لاندې غورځوي توبه توبه والله په بلا په سمت الله چې ما هیڅ نه دي کړي زه هلته ولاړم اورګن ټینګار وکړ ویلې چې وروره خیر د له ما سره لږ خواړه وخوره ما خو یوازې د یو څو شېبو لپاره ځان وکړ نو د دې لپاره ما په فراشت کې لاندې غورځوي مشرې تا ته وایم د خدای لپاره یو څه ووایه بایندره ته څه وایي ته چې څه وایي زه پرې نه پوهېږم بریدمن صاحب وچه ډوډۍ مې خوړلې نو د دې لپاره ما له تیارې څخه لاندې غورځوي هغه نور ټول عسکر هم تېروتنې کوي یعنې زه دا وایم چې انسان عسکره خوله دې بنده که یا د سړي په شان ووایه چې څه شوي یا څه ورته چې زه ډېر کارونه لرم فراشوت مېرمنې فراشوت د ښکته که فراشوت یې وویل فراشوت یې وغوښته ما پکې غورځوي بایندره بریدمن صاحب فراشوت کې ما غورځوي فراشوت هغه د ښکته که دنه ټول نه لس کسه دي نور چیرته دي دا چې نه کسه دلته دي داسې معلومیږي چې نورې پاس دي ډېر ښه ډېر ښه
هلئ پیل به کړو لومړی ډلې لاړ شئ او ځایونه ونیسئ راکټ شي دلته راشه ګوره لومړی باید دا په نښه کړو بیا د هغې په خوا کې د مخابرې پایه که دوی ختم کړو له عسکرو سره به یوازې پاتې شو پوه شو که نه اوس له تا نه 2 ښه انداخته غواړم چمتو یې مشره چمتو یم زما په اشاره ټول خپلو ځایونو ته لاړ شئ زر کوئ منډه کې قومندان صاحب وګوره دوی ډېر زیات دي د هرې خوا نه راځي راکټ انداز هم شته دی ناصیره هلکه تر اوسه د اډیکل نه نیولې نه زما غږ اورئ قومندان صاحب مخابرې سم کار نه کوي هر څه غورځېدلي دي خدای دې ووهه حامده امر وکړئ قومندان صاحب کوه مخامخ ځای ته ونیسه او تاسې ته ووایه چې زر دلته راشي زر کوه امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب تر اخره ورسره جنګېږو هلکانو زر کوئ دې خوا ته راشئ هلئ زر کوئ پام کوئ چې ټپي نه شئ هلئ زر کوئ دې خوا ته راشئ تاسو ته وایم زر کوئ قومندان صاحب اته ښایي حسینه غږ دې وباسه زر پټ شه مخابره چا سره ده لاس دې راپورته کړه مخابره چا سره ده قومندان صاحب اته ښایي تاسو ته ادامه ورکړئ داسې وکړئ که نه دې خوا ته راځي ګوره تاسینه ما ته غوږ شه د شالو لورې ورشه قومندان ته دې وایي چې دې خوا ته رانشي که زه بېهوشه شم د ډلې مشري دې هغه واخلي امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب سمه ده پوه شوې که نه زر کوله هله ازمرایه قومندان صاحب تا ته وایم قومندان صاحب تا ته وایم هغه بریدمن صاحب ته شوی دی خو یې د ډلې مشري ته بغاړه واخله سمه ده قومندان صاحب څنګه و ټپ یې ډېر ژور نه و قومندان صاحب په مخ باندې لګېدلی سمه ده ورشه او له هغه څخه بېل نه شي سمه ده له هغه څخه بېل نه شي ورشه امر دې پر ځای کېږي زمریانو فکر مې و چې هغه یو هم دلته نه پرېږدو څنګه مو چې ولې یې ختمې کړئ ډزې وکړئ خدای دې له موږ سره مل شي کار مو سخت شو بالقاد بریدمنه دا فراشوت واخله په دې پورې وتړه الوتکې ته یې پورته کړه سلجقه الیاسا سبا چې ډاکټر زناور په هر ځای باندې برید کوي روجدې ته یې بلاغت ورکړئ د ډاکټر په سر یې وغورځوئ هر څنګه چې وي باید دا کار تر سره کړئ ما پرېږدئ نه غواړم چې د دې غږ واورم خوله یې وتړئ زر کوئ دا یوسئ قومندانه ما ډاکټر ته نشي ورکولی قومندانه موږ تفاهم کړی و ته ما هېڅکله ډاکټر ته خوله نشي دې بنده ورکولی کړه ما پرېږدئ الوتکې ته ما پرېږدئ نورو خبرو ته یې مه پرېږدئ ما پرېږدئ زه نه غواړم چې لاړ شم ما پرېږدئ ما ډاکټر ته نشي ورکولی خوله یې بنده کړه ما ډاکټر ته نشي ورکولی پرېږدئ الوتکې ته یې وخېژوئ کورباشه باندې په کورباشه او ځای باندې برید په هغه ځای باندې کوي او خدایا ولا زما خو بیخي له پخو څخه سواتلې وه ما فکر کوه چې ما به غورځوي بریدمن صاحب زه خو له فراشت سره بلد نه یم غلی شه خوله دې بنده که امر دې پر ځای کېږي بریدمنې تورې الوتکې ته پورته شه خانه
موږ درته پوره کوردینات وروسته لیږو تاسو وخت له لاسه مه ورکوئ حرکت وکړئ امر دې په ځای کېږي صاحب بریدمنه دوه شیان لومړی یې د غره یو ځناور پسې ځئ ډېر پام کوئ دوهم یې سبا د جمهوریت ورځ لمانځو زموږ د ملت د خولې خوند خرابوونکی د جمهوریت ورځ خرابوونکي ته هیڅ وخت اجازه ورنه کوئ بریدمنه پوه شوې امر دې په ځای کېږي صاحب خدای به بریالي لره ژوند د تورې ډلې توره موره تل په څېر تېره اوسه پاشا خیر خو به وي بیخي خیرتي ده زه له تا سره کار نه لرم پاشا 5 نیمې بجې دي او ولې دومره وخت یې پاڅېدلی نن اختر دی اختر میرمن خاندان تر اوسه نه ده راغلی پاشا تر اوسه نه ده راغلی خو پوهېږې هغه 8 نیمې بجې راځي ته څه شی څکې اغلیا چای څکې که څکې درته به یې راوړم تازه دی هو ښاغلی شکر دی تازه دی هلکه سهار وختي څوک تش چای څکي ټوکې کوم زه له تشو چای څخه کرکه لرم ته د کوم ځای څخه یې ښاغلی ترابزون څخه ترابزون قبرسته چې کومه کښتۍ نږدې کېده د هغه کښتۍ څخه یې چې ځان غورځولی و لومړنی کس هغه ترابزونی و د جنګ په وخت کې لومړی کس چې مډال یې اخیستی و هغه هلک ایدن چوکلي و د پیش پر مخ په غرونو کې هلته لومړی قدم وهونکی هلک یو ارزرومي و له سختو ورځو څخه وروسته په ښار کې لومړی ګرځېدونکی یو ارداله زمری و ټول داسې مې یادېږي لکه پرون ورځ ښه مې یادېږي په یاد مې دي ښه چای کومه دی ښاغلی تاسو خبرې کولې که نه همدا اوس یې راوړم نن د اکتوبر 9 ده پاڅېږئ خلکو پاڅېږئ خدای دې دې ووهي دوی خو ډېر رانږدې شول مهمات مو شته او که نه قومندان صاحب مهمات مو ختم دي نور یو شاګرد هم پاتې نه دی
ما ته لاسي بم راکړئ. قومندان صاحب څه کوي؟ ټول لاسي بمونه راواخلئ او ما ته یې راکړئ. زر کوئ، بیا یې راباندې مه تکراروئ. زر کوئ. هلئ زر کوئ نو. درته وایم چې دا بمونه ځای په ځای کړئ. هلئ زر کوئ. کیشانه هلکان باخله وړاندې ورشه. ټول کمینونه باید له منځه یوسي. پوه شوې؟ امر د په ځای کېږي قومندان صاحب. زمریانو هغوی ټول دلته راځي. مهمات نشته، مخابره نشته، تقویه نشته، یوازې یوه موقع لرو. زمریانو ټول ځانونه چمتو کړئ. یو کس مو هم باید د هغو ځناورو لاسته ورنشي. پوه شوئ؟ دا یو امر دی. هېڅوک هم باید د دې امر څخه سرغړونه ونه کړي. که یو څاڅکی وینه مو هم په تن کې وي نو جنګېږو به. پوه شوئ که نه تر وروستۍ شېبې پورې به جنګېږو. قومندان صاحب ته څه کوې؟ هغوی د برېښنا بند دیوالونو ته بمونه ایښي دي تر څو چې هغوی دیوالونه الوزوي. زه هغوی الوزومه. قومندان صاحب دا ګواښونکی کار دی. هلته نشي تللی. نه کېږي. ډېر ګواښونکی دی. باید همداسې وکړو. که نه نو هغوی ټول به دا کلی په اوبو لاهو کړي. د کلي خلک به مړه شي. د برېښنا بند الوزوي. اجازه نشم ورکولی. بریدمن صاحب چېرته دی؟ بریدمن صاحب ته پیرې. سمه ده. نو بیا مشري ستا په غاړه ده. قومندان صاحب په خدای مو سپارم بیرغ دې تاسو ته امانت وي. پام چې بیرغ هغو ځناورو ته ورنه کړئ. ځانونه ورکړئ خو بیرغ ورنه کړئ. قومندان صاحب
ښکاریانو ډزې کولی شي